د خبرونې په دې برخه کې د بلوچستان پښین سیمې ته وردو دغه سیمه کې میشت افغان کډوالو زده کوونکو د ښوونکو د ستاینې لپاره سلام ټیچر ورځ لمانځلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره کارکونکي ادارې UNHCR سره تړلې د سوسایټي په نوم غیر سرکاري سازمان د کډوالو یو ښوونکي ظاهر پښتون ته میډال ورکړی. د یاد سازمان د غړو په خبره چې نوموړی د ښوونکي په توګه د کډوالو ماشومانو ښه روزنه کړې. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال سمت شبنم په راپور کې دراوړو چې غږ یې د یو زده ښوونکي په شعر ویلو پیلېږي چې د ښوونکي ستاینه کوي. ښوونکی پلار دی لکه لوی غر مو تر شا ولاړ وي یا لکه لمر دی جاري مو وژني د ناکامیو ساتې ترې راباسي د کامیابیو په لور مو بیایي. د نومبر پر 10 د بلوچستان په پښتون میشته سیمه د پښین نوي سرانانو افغان کډوالو پنډغال کې میشت د کډوالو د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکو د ښوونکو د ستاینې لپاره د سلام ټیچر ورځ ولمانځله. په دې غونډه کې د کډوالو د ښوونځیو زده کوونکو ښوونکو د کډوالو مشرانو او د سوسایټي غړو ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره کارکونکي ادارې UNHCR سره تړلې د سوسایټي په نوم غیر سرکاري سازمان د یاد پنډغالي یو ښوونکي ظاهر پښتون ته میډال ورکړی. د سوسایټي د غړو په خبره چې نوموړي د ښوونکي په توګه د کډوالو د ماشومانو ښه روزنه کړې. ظاهر پښتون مشالېډو ته وویل ما دا اوس فعلا 215 انجونې د 12 ټولګي څخه پوسولې د همدې سکول څخه فارغه کړي دي چې په پاکستان کې یو 50 کیمپ دي. په یو 50 کیمپ کې د انجونو رسمي لیسنس ده. دا زما قانوني او انساني حق و چې ماته باید انټرنیشنل ایوارډ راکړل شوی. خو بیا هم زه د سوسایټي د ادارې او دارنګه د UNHCR د ادارې او حکومت پاکستان مننه کوم چې د دوی په هڅو باندې ما تعلیم وکړي، د دوی په هڅو باندې پوسولې د ما خپل کوم او ملت پرې دا پیغام یووي. سوسایټي سازمان د کډوالو زده کوونکو لپاره د زده کړو زمینه برابروي. د یاد سازمان د شمیرو تر مخه په بلوچستان کې دوی د افغان کډوالو زده کوونکو لپاره 18 ښوونځي او 550 ښوونکي لري چې شاوخوا 100,000 ماشومان ته په بېلابېلو ښوونځیو کې زده کړې ورکول کیږي. د دې سازمان د بلوچستان یو منتظم داود خان مشالېډو ته وویل موږ یو ایوارډ چې هغه ظاهر پښتون ته موږ ورکړي، هغه ایوارډ دغه پر سر باندې و د ګرلز ایجوکیشن پروموشن د لپاره. نو ظاهر پښتون چې دی بیسیکلی په سرانان ارویس کې د ګرلز د نجونو تعلیم د لپاره ډیر आवाज پورته کړی دی او دغه د لپاره ډیر کار کړی دی. دا د ډیر سټرګل د UNHCR په پورې UNHCR پورې زموږ سوسایټي پورې په هر وخت کې دای بل موږ سره به آل کولای چې ماته ګرلز ایجوکیشن هغه کې انرولمنت او دای په هغه کې کامیاب سو. نو لہذا موږ دا ایوارډ چې و د داودت ورکړ. 2 کال وړاندې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو زده کوونکو ته په پښتو او فارسي ژبو کې زده کړې ورکول کېدې. خو په اردو او انګریزي ژبو کې ورکول کېږي چې ښوونکو ته په ویلو کې ستونزې دي. په دې اړه ظاهر پښتون مشالېډو ته وویل دا نصاب بدل سو پوسولې موږ د نصاب پر بدلیدو باندې دغه نه یو ناګاره نه یو. خبره دی چې نظام نصاب بدلیږي باید ټول نظام بدل شوی. هغه د دې ته ماته کاغذ دی بدل کړي، ماته مسؤلیت خو نوم راک کرکولم چې چین سولو دا باید سټیپ بای سټیپ شوی وي جنا پر جنا شوی. دوی یو د موس پر روان کال کې در 12 ټولګي پر رسیږي. دا پر استاد باندې ډیر پریشر دی چې خپل استاد په پښتو باندې تعلیم کړي، هغه منو اردو انګلیش څنګه ورته چې هغه سبجیکټ په اردو یا په انګلیش باندې. د سوسایټي سازمان منتظم داود خان مشالېډو ته وویل چې د اردو او انګریزي ژبې زده کولو لپاره ښوونکو ته تربیه ورکول کیږي چې پر مخ په هم دغه لړۍ روانه وي ترڅو ښوونکو ته ژبې ور زده کړل سي. دا خلک په پښتو باندې خپل تعلیم کړی، خپل معلومي ټیچینګ چې کوي هغه په پښتو کوي یا په فارسی باندې کوي. نو اوس د اتوماتیک د اردو ژبې ته راوښتي. نو موږ په دې کال کې یو 4 ډیر غټ ټریننګ ورکړ چې هغه کې 15 شپې یو ټریننګ و، 3 ټریننګ او شل ورځې و. هغه کې خاص مین فوکس چې موږ کوم شی کړی هغه اردو او انګریزي دغه. موږ بالکل اوس را روان دغه کې د دې کال په اخر دسمبر کې یو 15 ورځې بیا پر ژبه باندې د هغه که اردو غي که د انګریزي غي و دوی ته بیا یو ټریننګ کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره کارکونکي ادارې UNHCR د شمیرو تر مخه په پاکستان کې 14 لکه رجسټر افغان کډوال میشتي. هم په دومره شمیر کې نا رجسټر افغانان هم وسیږي. سمت شبنم مشال ریډیو سرانان پښین.